دی دا ورته یو 10 پیري ووایم. ته چې ماران د زول پورې صداسې په رخسار ودوي. ماران د زول پورې صداسې په رخسار ودوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کار ودوي. ډېر ښه دی. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدار ودوي. ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدار ودوي. ډېر ښه دی. مننه. چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي. چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي. ډېر ښه دی. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي. دا بیا ووایه. ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ښه شعر دی یاره. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم. ډېر ښه شعر دی یاره. مننه. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي. یاره ډېر ښه شعر دی یاره. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي. ډېر ښه دی یاره. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. ډېر ښه شعر دی. دا بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. ډېر ښه دی یاره. د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی. د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي. ډېر ښه دی یاره. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ډېر ښه دی یاره. دا ورته یو 10 پیري ووایم. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ډېر ښه دی یاره بیا یې وایم ځکه ډېر ښه شعر دی. ډېر ښه شعر دی یاره. ډېر ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر. عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم. عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي.